افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو ستره اډه باګرام د جون په شلمه له رسنیو په پټه افغان عسکرو ته سپارل شوې. وتلې امریکایي ورځپاڼې ډیلی بیسټ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو راپور خپور کړی او په یو برخه کې راغلي دي چې د باګرام اډه د جون میاشتې په شلمه نیټه له رسنیو په پټه د کابل اداري عسکرو ته سپارل شوې ده. په دغه راپور کې راغلي چې په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ چټکه شوې، پوځي اډې په پټه تړي او رسنۍ ورباندې نه خبروي. باید وویل شي چې افغان ځواکونو ته د باګرام هوایي اډې د سپارلو په هکله داسې مهال راپورونه خپریږي چې څه موده وړاندې امریکایي چارواکو ویلي و چې له افغانستان څخه 50 سلنه بهرني ځواکونه وتلي، خو د نورو ځواکونو د وتلو د بهیر جزئیات به له رسنیو سره نه شریکوي.